ملا عبدالغني برادر به د یو پلاوي په مشرۍ د روسیې کازان ښار ته سفر وکړي. سلامونه ستړي مشه، وخت مو په خیر، پام وکړئ د ایران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د افغانستان اسلامي امارت ویان مراسیال حمدالله فطرت ملي ټلویزیون ته ویلي شه د ریاست الوزرا اقتصادي مراسیال ملا عبدالغني برادر به د یوه پلاوي په مشرۍ د روسیې کازان ښار ته د کازان اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه سفر وکړي. د افغانستان اسلامي امارت مراسیال ویان حمدالله فطرت وایي چې په دغه سفر کې به د ملا برادر په ګډون د یو شمېر وزارتونو وزیران هم د نوموړي ملتیا وکړي. د افغانستان اسلامي امارت مراسیال ویان د حمدالله فطرت ویلي دي چې په دغه پلاوي کې د صنعت او سوداګرۍ، ترانسپورت او هوایي چلند وزیران او همدغه راز د کرنې، مالدارۍ او بهرنیو چارو وزارتونو استازي شامل دي چې ټاکل شوې ده د کازان اقتصادي فورم کې ګډون وکړي. د نوموړي په وینا د یاده فورم ترڅنګ به دغه پلاوی له روسي چارواکو سره هم جلا جلا ناستې ولري او د افغانستان او روسیې ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا په موخه به هم خبرې وکړي. کازان اقتصادي فورم به د مې میاشتې له 14 نیټې تر 16 دوام ولري او په دې نړیواله غونډه کې د 88 هیوادونو شاوخوا 2000 استازي برخه اخلي. د مې پر 15 به د فورم رسمي پرانیسته ترسره شي چې پکې د روسیې مراسیال لومړی وزیر د روسیې افغانستان د سوداګرۍ ځانګړي فورم مشري هم کوي. همدغه راز به د مې پر 14 عمومي غونډه کې به د ډیجیټل تحول موضوع تر بحث لاندې ونیول شي او همدغه راز د ستراتیژیک لید ډلې ناسته به د روسیې اسلامي نړۍ تر سرلیک لاندې مهم بحثونه ولري. د نورو فرهنګي پروګرامونو ترڅنګ معتدل یا د حیا پر بنسټ فیشن نندارتون هم په دغه فورم کې ښودل کیږي. بلخوا د روسیې لخوا د اسلامي امارت پر فعالیتونو د شاوخوا 20 کلن بندیز لرې کول د منځنۍ اسیا هیوادونو او مسکو لپاره له اسلامي امارت سره د اړیکو تودولو دروازې پرانیستې دي.